السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان. په دې سیټ چې تاسو ته دا ویډیو ښکاري، دا ویډیو د فیصل آباد ده. دا یو څو جینکۍ دي، دوکان ته وردننه شي، د دې دوکان نه غلا کوي. نو په دې کې د دې زنانه کپړې هم شکېدلي، دا پکې لغړه شوې ده. بیا چې کله دا پولیسو ونیوله، نو پولیسو وویل، دې پولیسو ته وویل چې دا کپړې زما نه دې خلکو شکولي دي او زه دوی له غلا کړی یم. نو د دې څه حقیقت دی؟ د دې درته دا وړه غوندې ویډیو جوړوم، په دې ویډیو کې تاسو ګورئ. د دې دا حقیقت دی چې کم ټایم کې دا جینکۍ رادننه شي په دې دوکان باندې، نو دا دوکاندار د دې نه دې پې پوه شي چې دا زما نه غلا کوي، زما نه پیسې اړي. نو دې ته एकदम رامنډه کړي، دې ورپسې څادر راښکته کړي، دوکان چې ورپسې بند کړي. نو د نږدې چې را کوم دوکانداران دي، دا ورپسې دا ټول لا خبر کړي چې راشي دغه زما نه دا کسان جینکۍ غلا کوي. کله چې ورپسې دا ټول کسان راشي، په دې کې بیا دغه یو کم اصله ده، دا به خپلې کپړې د ځان نه وشوکوي او مکمل لا غاړه کړي ځان. نو بیا یې د هغې خواله څوک نه شي ورتللی، خو بیا داسې جینکۍ ته ګیرې کړي او دغه یو جینۍ ته وتښتي، نو دم بیا وروسته ګیره کړي. نو کله چې دا پولیس والا اوچتې کړلې، ګیرې کړلې، دوی دا بیان ورکړو چې زموږ نه د کپړې چې دي دا رانه دې خلکو شوکولي دي او الن کې دا کپړې چې دي دا دې په خپله د ځان نه شوکولي دي. نو زما صرف دا یو میسج دی ټولو خپلو پښتنو ته، ځکه پنجابیان زما په خبرو نه پوهېږي، پښتو یم، خاص کار زما د خپلو پښتنو ته دا یو میسج دی، که چېرې تاسو زنانه بازار ته بوځئ یا بل چېرته ځئ، نو کم از کم یو سړی ورسره خامخا نارینه ذات ورسره تلل پکار دي، ځکه هېڅ پته نه لګي پیسې چې دي که نه دا بار بار راځي، خو عزت چې یو پېرې له لاړو، نو عزت بیا نه راځي. نو ځکه مې بېرته درته وړه غوندې ویډیو جوړوله. زه خپله د 4مه 5مه ورځ د بیمار یم او د دې ویډیو لږې ورځې مو شولې، یو هفته نیمه بیا کېږي او ما نن پې ویډیو جوړوم، سبا یې پې جوړوم او بس هغې کې لږ ټیم دغه شو. دغه یو میسج مې درته دی، ویډیو خپله مو ګورئ، ملګرو سره یې شیر کړئ او دغه د دې حقیقت دی چې آیا د دې نه دا کپړې دې خلکو شوکولي، یا یې خپله د ځان نه دې جینۍ په خپله شوکولي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته واضح ښکاري چې دا جینۍ د ځان نه خپلې کپړې وشوکوي، ځان له غل کړي چې ما څوک ونه نیسي او زه وتښتم، خو بیا هم دې کسانو نیولې ده. والسلام.